سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره پر اطراحیه سیستم خبرې کوم. رینل سیستم یا اطراحیه سیستم کوم ارګانونه لري او کوم وظایف سرته رسوي؟ په اطراحیه سیستم کې تر ټولو مهم ارګان کډنی یا ګرده ده یا پښتورګی. کډنی یا پښتورګی د وجود د حیاتي ارګانونو له جملې څخه د بین شیپ یا د لوبیا ته ورته شکل لري. تقریبا په بالغو انسانانو کې یې سایز تر 12 سانتي متره اوږدوالی لري او تر ټولو مهم وظایف چې سرته رسوي هغه د مایعاتو په ټوله کې د وجود د وینې فلټر ده. زاید مواد، مخرب مواد هغه باید له وجوده وباسي. تقریبا په 4 ساعتونو کې یوه سالمه ګرده 180 لیتره وینه فلټر کوي. یعنی په یوه شپه ورځ کې 180 لیتره وینه د یوې ګردې په واسطه باندې فلټر کیږي چې تقریبا په یو ساعت کې تقریبا 8 لیتره مایعات د یوې سالمې ګردې په واسطه باندې فلټر کیږي. هغه کوم مواد چې باید په وینه کې نه وي موجود هغه ترېنه وباسي او د مثانې او د نورو سیستمونو د لارې بیرون طرحه کوي. همدا رقم د ګردې ساختماني واحد چې د نفران نومیږي. که موږ یو نفران واخلو او ویغځو، مثلا دا د نفران ته ورته شکل ده، دا کولکټینګ ډکټ ده، ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول او پراکزیمل، دا هم بومن کپسول. په هر حال که موږ چیرې دا یو د ګردې د ساختماني واحد یو سټرکچر ده چې نفران نومیږي، دې ساحې ته یې بومنس کپسول وایي، بومنس کپسول، او دا دې ساحې ته یې پراکزیمل کانولیټډ ټیبیولز وایي، پی سی ټي. دې ساحې ته یې لوپ آف هینلي وایي، لوپ آف هینلي. دې ساحې ته د نفران ډسټل کنولیټډ ټیبیول وایي، ډي ټي سی، چې په دې به یوه ورځ مفصلا در سره بحث وکړم. که چیرې دغه یو ساختماني واحد موږ واخلو او داسې یې وغځوو، تقریبا 10 مایله اوږدوالی لري. 10 مایل څومره وي؟ 1 مایل تقریبا مساوي کیږي د 1409 مترو سره. یو نفران که موږ واخلو له یو سر نه، له دې سر نه واخلو تر دې سره همداسې کش کړو، تقریبا 10 مایله اوږدوالی لري چې 1 مایل بیا مساوي کیږي د 14,000 سره. نو دوغومره ظریف او کوچني ساختماني واحدونه لري او په دو باندې دغه وظایف سرته رسوي. راځو د اطراحیه سیستم د نورو غړو په هکله خبرې کوو. د ګردې په دې ساحه کې چې هایلس نومیږي، دا د ګردې ورودي لاره ده. له دې لارې بلډ ویسلز یا د وینې رګونه ګردې ته ورځي چې هم وینه ورته راوړي او هم له همدې ځایه ناپاکه وینه وړي د زړه ته چې هغه یې بالاخره شش ته ولیږي او تصفیه کړي. په بلډ ویسلز کې موږ څه لرو؟ رینل آرټري لرو، شریان ده چې راځي وینه راوړي ګردې ته او ګرده یې بالاخره فلټر کوي، ګټور مواد ترې اخلي او زاید مواد یې بیرون وړي مثانې ته. همدا رقم رینل وین ده چې له ګردې به بالاخره ناپاکه وینه انتقالوي زړه ته، زړه به یې سږي ته انتقالوي، سږی به یې بالاخره د اکسیجن سره یوځای کوي. همدا رقم نروز یا عصبي رګونه هم د هایلس د لارې یا د دې ساحې د لارې راننوځي ګردې ته. تر ټولو مهمه سټرکچر چې تاسو یې دلته لیدلی شئ هغه یوریټر ده. یوریټر هغه پایپ ده چې له ګردې تشې میتیازې رااخلي او راوړي چیرته؟ مثانې ته، یورنري بلډر ته. یورنري بلډر د تشو میتیازو ذخیرهګاه ده. دلته تشې میتیازې ذخیره کیږي او کله چې بالاخره فول شي، ډک شي او تشناب ته ځو، اطراح کوي. ځکه د اطراحي سیستم ورته وایي چې فاسد مواد، زاید مواد، غیر ګټور مواد راځي او بالاخره په دې لاره باندې تر مثانې او له مثانې بهرني محیط ته اخراج کیږي.
هغه د تشو میتیازو پایپ چې په تناسلي آله کې امتداد کوي یورثرا په نامه یادیږي او دا د اطراحیه سیستم تر ټولو آخري غړی ده چې هدایت کوي مایعات او تشې میتیازې بهرني محیط ته. ښه، په نارینه‌وو کې د مثانې په دې ساحه کې د یورثرا په سر کې دا ساحه کې یوه غده موجوده ده چې هغې ته موږ د پروستات غده وایو. پروستات په نارینه‌وو کې موجوده وي او د عمر په زیاتوالي پروستات غټیږي او دا بالاخره بیا د تشو میتیازو د بندېدو سبب ګرځي. پروستات ګلند او د پروستات وظیفه هم د سپرمو لپاره خوراک تولیدول دي، نرشمنټ کوي او د سپرمو هغه مایعاتو کې سپین القلي مواد تولیدوي ترڅو وژاینا یا مقابل جنس د مړینې سببونه ګرځي. ښه، دلته په دې ساحه کې کوچنۍ نورې وړې غدې موجودې دي چې په نارینه کې البته دې ته سیمینل ویزایکلز وایي. سیمینل ویزایکل د سپرمو هغه سپین رنګ مساعد کوي. سیمینل ویزایکل کله چې سپرم له خوسیو نه راځي او له دې ساحې انتقالیږي نو د سیمینل ویزایکل مایعات هم ورسره یوځای کیږي او بالاخره بهرني محیط ته راوځي. ښه، د اطراحیه سیستم په هغه اساسي ارګانونو چې ګرده نومیږي د دو پر سر باندې وړې نورې غدې موجودې دي چې دې ته سوپرا رینل ګلند وایي یا غدې فوق کلیه، سوپرا رینل ګلند، او ډېر اساسي وظایف لري دا کوچنۍ غده. هارمونونه تولیدوي، جنسي هارمونونه تولیدوي او په نشتون کې وجود د بلا مدهشو او خطرناکو ناروغیو سره مخ کیږي. ښه، راځو د ګردې په وظایفو باندې مختصرا بحث کوو. د ګردې له یو مهمو وظایفو څخه هومیوستاسیس یا د تعادل برقراري زموږ په وجود کې د ګردو په واسطه کېږي. څه معنا لري؟ کله چې په بدن کې مختلف فعالیتونه سرته ورسېدل ځینې زاید مواد، ځینې بیکاره مواد تولیدېږي، دا باید د وجود نه ووځي. دا یوه وظیفه ده د ګردې. دغه هومیوستاسیس بله ونډه دا ده مثلا په وجود کې مایعات زیات شول، اوبه زیاته شولې، نور ضرور نه دي چې دا اوبه باید ولرو، د ګردې په واسطه بیرون ځي. یا په وجود کې اوبه او مایعات کم شول، ګرده اړینه ده، دلته اړینه ده چې ګرده د مایعات وساتي. نو دغه وضعیت ته موږ هومیوستاسیس وایو یا د تعادلاتو برقراري. څنګه کیږي؟ یوې د اکسکریشن په نامه فعالیت ده یا اطراح کول، لکه څنګه چې په عنوان کې ویل شوي دي د اطراحیه سیستم. اکسکریشن یعنی څه؟ کم مواد باید وویستل شي بیرون. اکسکریشن اف ویسټس یا هغه زاید او غیر ګټور مواد چې زموږ په وجود کې جوړیږي هغه باید ژر تر ژره د بدن نه د ګردې په واسطه بیرون وښکلی شي. هغه کوم مواد دي؟ یو پکې یوریا ده. یوریا د څه شي نه جوړیږي؟ کله چې په وجود کې امینو اسید یا د پروتینونو بریک ډاون یا تجزیه کیږي یا په مصرف رسیږي، د هغه اند پروډکټ اخري ترې څه جوړیږي؟ یوریا. دغه یوریا بالاخره باید له وجود نه اکسکریټ شي، بیرون وځي د ګردې په واسطه. بله مهمه وظیفه چې د دې ګردې ده هغه زموږ په وجود کې نیوکلیک اسید په نامه مواد موجود دي. کله چې نیوکلیک اسید تجزیه کیږي، تحلیلیږي او د وجود په واسطه په مصرف رسول کیږي، د هغه پاتې شوني یا اند پروډکټ چې ده یوریک اسید په نامه یادیږي. یوریک اسید. دغه یوریک اسید باید د ګردې په واسطه باندې بیرون وښکل شي. یوریک اسیدز که چیرې ګرده دا بیرون اطراح نه کړي د یوریک اسید سټون یا کډنی سټون سبب ګرځي، د ګردې د تیږې سبب ګرځي، همدا رقم د مفاصلو د ناروغۍ یا نقرس یا ګاوټ سبب ګرځي. نو ځکه خو اړینه ده چې دا مواد باید د ګردې په واسطه بیرون وښکلی شي. همدا رقم د بیلروبین په نامه مواد وي. تاسو به اکثره مریضان لیدلی وي کله چې زیړی لري د دوی سترګې زیړې شي، ځکه چې بیلروبین هغه مواد دي چې د هیموګلوبین نه جوړیږي او بالاخره وجود باید دا بیرون وباسي. کله چې بیرون ونه ویستل بالاخره د وینې په جریان کې زیاتیږي او دا نیوروټاکسیک دی، اعصابو ته صدمه رسوي. له کومه کیږي؟
تاسو به حتما هیموګلوبین په نامه یو څه اورېدلی وي. دا د سرو کرویاتو سره نښتې اوسپنه ده، هیموګلوبین. کله چې د وجود په واسطه دغه هیموګلوبین تجزیه کیږي، تحلیلیږي، په مصرف رسول کیږي، هغه اخري چې څه ترې نه پاتې کیږي یا خلاصه د هیموګلوبین نه جوړ غایطه مواد هغه بیلروبین دي، او دا بیلروبین باید وښکل شي له وجوده، ځکه نفروټاکسیک دي. نفروټاکسیک نیوروټاکسیک څه معنی؟ د اعصابو حجراتو ته صدمه رسوي، د اعصابو د زیان سبب ګرځي، د هغو د ناروغیو سبب ګرځي. ډیری وخت په زیړي کې موږ یو ډول کوما لرو چې هغه ته هیپاټیک انکف وایي یا هیپاټیک انسفالوپاتي، چې د همدغو بیلروبینو په واسطه اعصابو ته صدمه رسیږي، اعصاب ژوبلیږي او بالاخره مریض ځي کوما ته. د دوی اکسکریشن یا اطراح کول هم د ګردې د وظیفو څخه دي. همدارقم مختلف زهري مواد وي، ټاکسینز، دا د ګردې په واسطه باید بیرون ووځي. مختلف منرالونه دي چې هغه باید د ګردې په واسطه د ضرورت په وخت کې بیرون اطراح شي یا ووځي. د میډیسنز یا دوايانو چې موږ خورو، ډرګز، د دې د ځینو رینل کلیرنس کیږي. رینل کلیرنس یعنی اکثر انټي بیوټیک تاسو وګورئ هغه رینل کلیرنس لري، یعنی د دوی میټابولیزم، تجزیه او تحلیل د ګردې په واسطه کیږي. هغه مواد چې د ډرګز یا د دغو میډیسنو نه پاتې کیږي او نوري وجود نه غواړي چې باید وي، هغه هم د ګردې په واسطه بیرون خارجيږي. د هوموستاسیس دومره مهم رول د زموږ په وجود کې، او دا تعادل د ګردې په واسطه برقراریږي. د دې ټولو ترڅنګ د ګردې د نورو وظایفو، د دې وظایفو ترڅنګ یوه بله مهمه وظیفه چې ګرده یې سرته رسوي هغه مینټیننس اف واټر بیلانس ده. مینټیننس اف واټر بیلانس معنا په وجود کې د اوبو او د مایعاتو د تعادل برقراري، یعنی که چیرې وجود د ډیهایډریشن سره وبخښئ، مخ شي د مایعاتو د کمبود سره مخ شي، دغه ساختماني واحدونه چې مخکې پرې وغږېدلو، اساسي وظیفه یې څه ده؟ هغه مایعات چې نور وجود ته اړتیا، د وجود کې د پاتې کېدو اړتیا نه وي، دا اخلي او بالاخره انتقالوي تر مثانې. همدا رقم که چیرې مایعات کم شي، اوبه کمې شي، په وجود کې موجودو اوبو ته اجازه نه ورکوي چې لاړې شي مثانې ته. دغه انډول هم د ګردې په واسطه باندې برقراریږي. همدا رقم الکترولایټس بیلانس دا ډیره مهمه وظیفه ده، د ګردې په واسطه کیږي. څه معنا لري؟ ځینې مهم او ګټور منرالونه چې حتی حیاتي وظیفه لري، ژوند پرې ولاړ ده، لکه سوډیم، لکه پوټاسیم، لکه کلسیم، لکه کلوراید، دا ټول باید په یو مشخص مقدار کې په وجود کې یا په وینه کې وساتل شي. که چیرې مقدار زیاتیږي یا کمیږي، دا د ناروغیو سبب ګرځي. مثلا که سوډیم زیات شول، هایپر نایتریمیا په نامه تکلیف ده، او که سوډیم کم شول، د هایپونایتریمیا، دواړه ګواښونکی حالت ده. همدا رقم پوټاسیم که چیرې زیات شول، هایپر کلیمیا، او که کم شول، هایپوکلیمیا، دا ټول ناروغي دي. دا زیاتوالی د دوی هغه تعادل یا هومیوستاسیس د څه شي په واسطه باندې برقراریږي؟ د ګردې په واسطه باندې. دغه منرالونه په نورماله کچه ګرده ساتي په وجود کې، یعنی یوه ذره هم پکې ښکته او پورته راغله، وجود د سیمټمز یا د علایمو په شکل باندې احساس کوي. همدا رقم په وجود کې د تیزابو، یعنی د اسیدز یا تیزاب او القلی یا بیس، د دو د تعادل برقراری د ګردو وظیفه ده. یعنی که چیرې تیزاب زیات شول په وجود کې، اسیډیمیا منځته راځي. اسیډیمیا څه معنا؟ د وینې په جریان کې د تیزابو زیاتوالی. تیزاب یو مخرش مواد دي، د وجود هره نازک او ظریفه حجرې ته صدمه رسولی شي. همدا رقم که القلي مواد زیات شي، الکلوسیس په نامه تکلیف ممکنه ده منځته راشي. دا دواړه وژونکي حالات دي. د دوی برقراری، دغه حالت د تیزاب او د القلي ترمنځ تعادل د چا په واسطه برقراره کیږي؟ د دې ګردې په واسطه باندې. همدا رقم تر ټولو یوه بله مهمه وظیفه یې هیموپایټیک فنکشن ده. هیموپایټیک فنکشن څه ته وایي؟ زموږ ګرده د وینې په جوړولو کې خورا مهم رول لري. څنګه؟
د هیموپایټین په نامه هارمون جوړوي، د ترومبوپایټین په نامه هارمون جوړوي او دا بیا د وینې د مختلفو اجزاو په جوړښت کې زموږ سره مرسته کوي. ښه، هیموپایټیک فنکشن د ګردې یا د ګردې هغه وظیفه چې د وینې په جوړښت کې لري هغه ته وایي هیموپایټیک پراپرټي یا هیموپایټیک فنکشن. ګرده دوه ډیر مهمه هارمونونه جوړوي، یو ته یې وایي اریتروپایټین بل ته یې وایي ترومبوپایټین د ترومبوسایټ په جوړونه کې د کټالیست حیثیت لري او سبب ګرځي چې وجود ترومبوسایټس یا صفحات دمویه یا پلیټلیټس جوړ کړي. اریتروپایټین د اریتروسایټ یا د آر بی سی یا د ریډ بلډ سیلز د جوړېدو سبب ګرځي. ترومبوسایټ د پلیټلیټس یا د صفحات دمویه د جوړېدو سبب ګرځي یا دوی د کټالیست په حیث د دوی په جوړونه کې رول لري. دغه وظیفه هم د ګردې ډیره مهمه ده. ډیری وخت کم خونی موجوده وي، علت نه وي معلوم، باید په هغې صورت کې د ګردې وظایف وڅېړل شي چې آیا ګرده په سمه توګه د وینې په جوړښت کې سهم لري که نه لري. نور مختلف هارمونونه دي لکه رینین د ګردې په واسطه تولیدیږي. کله چې فشار جیک شو د رینین انجیوټنسن په نامه یو ډیر ظریف میکانیزم د ګردې په واسطه فعاله کیږي. همدا رقم د پروستاګلینډین په نامه یو هارمون ده چې د ګردې په واسطه باندې تولید کیږي او دا د التهابونو او د عفونتونو ضد خاصیت لري. د دې ترڅنګ د ګردې ځینې نور مهم وظایف دي چې په هغو در سره بحث کوم. که چیرې په وجود کې د کلسیم مقدار زیات شو، هایپر کلسیمیا منځته راغله، دغه کلسیم د اطراحیه سیستم په واسطه د ګردو په واسطه بیرون انتقالیږي او د کلسیم اندازه بالاخره راټیټوو نارمل لیول ته. همدا رقم که چیرې د وینې فشار جیک شي، ګرده دوه ډوله هڅه کوي چې دا کنټرول کړي. یوه هڅه یې څه اکسکریشن، څه شی واټر اخلي، اوبه اخلي، اکسکریټ کوي او د وینې په رګونو کې د تلونکو مایعاتو حجم کموي، د دې سره فشار کمیږي، اکسکریشن اف واټر. او بله مهمه او ظریفه وظیفه یې چې د وینې د فشار په کنټرول کې د ګردې نه صادریږي هغه رینین انجیوټنسن میکانیزم ده. په دې بیا در سره مفصلا غږیږم. د رینین له هارمون سره انجیوټنسین ملګری کیږي په میکانیزم کې البته، او دی بالاخره د وینې د رګونو د سستوالي او د وینې د رګونو د فراخوالي سبب ګرځي چې په ترڅ کې بلډ پرشر راټیټیږي. یعنی ګرده ځکه حیاتي ارګان ده چې بلا مختلف وظایف لري، وجود د مختلفو وژونکو او مدهشو ناروغیو څخه ژغوري. د ګردې په اناټومي او په ساختمان به بیا بل وخت در سره وغږیږم. دغه هغه مختصره وظایف ول چې په نن بحث کې کافي دي. مننه.